دوستانو تر هر څه مخکې زه د حسب ځواک یو ویډیو در سره شریکه کوم چې د خالد بن ولید په هکله باندې دی څه وایي. دا ویډیو وګورئ. خالد بن ولید څو کاله کفر کې خالد بن ولید د موږ په سر کې نه ولې هر ورځ قصه راشي خالد بن ولید فلان کې والا که زه در سره د افغانستان په ډګه کېږم که د عربانو در سره قصې ما شروع کړي ته ولې ما ته قصه پیغمبر د عرب دی بالکل والا که ما دپاره تر ټولو ستر صلاح الدین ایوبي احمد شاه بابا و تر ټولو غټ خالد بن ولید ما دپاره میرویس نیکه و ته په خبره پوهېږې او که نه ما دپاره خپل خلک شته دي زه په خپل وطن کې اوس د سره د جنرال موبین ویډیو شریکه کوم چې حسب ته کم پیغام ورکړی ده او حسب د خالد بن ولید په هکله څه داسې ویلي او موبین صاحب څه ورته وایي. خالد بن ولید خو تاسو ټول پیژنئ چې د اسلام یو بهادر د رسول الله یو بهادر غیرتمند تکړه صحابي ده. د موبین صاحب دا خبرې واوري. حسب ځواک د افغان ځوانانو ذهني روزنه کوي. بالکل ذهني روزنه کوي. بار بار چیغې وایي زه ذهنیت سازي کوم. بیګا د خالد بن ولید په رابطه باندې رضی الله تعالی عنه د یو خبره کړې ده چې خالد بن ولید چې شته وایي د ما په دې اوږو را کېنوي. څه وخت مخکې د سونوار په اړه دغه کوږ بار تر منزله نه رسیږي. په افغانستان کې چې هر څوک د الحاد او د سیکولریزم دپاره دعوت چلوي لازمي به الله پاک دنه دوه خبرې باسي. دی به د خپل بندگانو ته معرفي کوي. زه وایم که ته خالد بن ولید نه پیژنې سونوار نه پیژنې حمزه و علی و حسن او حسین ابوبکر صدیق دا نه پیژنې زه تا نه ملامتوم. خدام درته وایم حسب ځواکه راتلونکی ولسمشره چې په افغانستان کې دغه کوم ذهنیت سازي چې ته د ځوانانو کوې دا ټوله غرب ټوله امریکا او اروپا 20 کاله هم په نظامي زور باندې هم په پیسو باندې هم په تلویزیونونو باندې همدغه ذهنیت ځوانانو ته ورکوه اما ناکامه شوه. ته د ټیک ټاک په 200 لیدونکو باندې ته ځوانان نسې منحرفولی. هغه ځوانان چې همیشه په دین غیرت کړی ده هغوی اوس هم انټرنیټ نه لري تا خبرې نه وررسیږي. هغه ځوانانو چې د امریکانو ککرۍ ورمات کړي اشغال صلیب د صلیب لابیګرې سرټیټ له افغانستان نه په تیرو 100 کالو کې همدا تاریخ تکرار کړی هغه ټیک ټاک ته نه دی ناست. ټیک ټاک ته ما غوندې خلک ناست دي چې عقیده یې نه ده معلومه. هغه ځوانان په دې خبرو ته نشي غلطولی چې ته له امریکا نه لایف راځې مونږ په کابل کې ولاکه تا لایف کتلی شو ځکه چې په کابل کې اوسو نو په ولایاتو کې خو پرېږده. بیا ټیک ټاک دلته بند هم دلته به اپلیکیشن او وکیلي و ډېرې کیسې دي. زه درته وایم چې کله ته د احمدشاه ابدالي د میرویس خان نیکه خبره د خالد بن ولید په مقابل کې کوې نو بیا د تاریخ د احمدشاه بابا وګوره چې له خالد بن ولید سره څه توپیر لري. د میرویس خان تاریخ ته بیا د امام حسن او حسین له تاریخ سره وګوره او د خالد بن ولید له تاریخ سره یې وګوره که په دوی کې تفاوت بالکل بیا موږ خالد بن ولید نه منو احمد شاه ابدالي منو. وخت چې احمد شاه ابدالي میرویس نیکه وزیر اکبر خان ملا عمر منصور دا ټولو اتلولي له خالد بن ولید نه شهامت د تیورې وهل استقامت د کفر په وړاندې درېدل دا د احمدشاه بابا تاریخ ده. د احمدشاه بابا تاریخ د میرویس خان او وزیر اکبر خان تاریخ هرگز د کرزي د غني د نجیب تاریخ نه ده. نه میرویس خان نیکه د انګریزانو تر څنګ درېدلی نه انګریزان راوستي نه میرویس خان راوستي نه وزیر اکبر خان راوستي دي نه نور اسلاب زمونږ غزنویان او دوی نه دی راوستي نه دوی همیش جنګېدلي دي. خالد بن ولید بیا څه کړي دي هغوی هم جنګېدلي دي. هغوی هم د کفر په وړاندې د اسلام او د اله کلمت الله په خاطر باندې تورې چلولي غزاګانې کړي. نو ته چې احمدشاه تاییدوې د احمدشاه بابا تاریخ لازمي وګوره.
چې له چا نه الهام اخیستی؟ احمدشاه بابا وڅوک؟ میرویس خان نیکه وڅوک؟ ته څنګه د خالد بن ولید په اړه دومره بېباکه غږېږې چې یو ملحد یو کافر نشي غږېدلی؟ زه اوس هم تا ته په ډېر احترام، زه نه کافر درته وایم، نه ملحد درته وایم، نه سیکولر درته وایم، مسلمان درته وایم. یو مسلمان څنګه دومره بېباکه د خپل اسلافو په رابطه باندې وغږېږي چې سیکولر نشي غږېدلی، ملحد نشي غږېدلی، بشرمل او پلانکی مل او حق مل او پلانی مل دا نشي غږېدلی. یعنی ملحدین په دې رابطه باندې احتیاط کوي او ته دومره بېباکه د خالد بن ولید یا د سنوار او یا د نور اسلافو په رابطه باندې غږېږي. زه اوس هم درته وایم زموږ د نظام مشر امیر المؤمنین شیخ صاحب د قرآن او حدیث او فقه په دستور باندې روان ده، انحراف نه کوي. خالد بن ولید تاریخ مخکې پروت ده، د علی، عمر، عثمان رضی الله تعالی عنه، ابو بکر صدیق، دا تاریخ ورته پروت ده، دا ګوري مخکې ځي. که د دغه تاریخ نه معمولي انحراف وکړي خدای د هغه سات نه کوي. افغانان نه مني. اشرف غني پلونه جوړول، سرکونه جوړول، پانتونونه، مکتبونه جوړول ولې په وړاندې جګړه وه؟ د کرزي په وړاندې ولې جګړه وه؟ خو همدغه علت همدغه د اشغالو، د دوی د غلامي او د مزدوریو. څونه ښې خبرې کړې چې دا نه وای تر طالبانو خو هغوی ډېرې پیسې درلودلې، ډېر امکانات درلوده، ډېرې اسلحې درلوده، ډېر مجهز استخبارات درلوده، CIA درلوده، نه پوهېږم چې له هندوستانه نیولې له پاکستان ټوله دنیا ورسره وه، د ټولې دنیا ټکنالوژي ورسره وه، رادار سیسټم یې درلوده. اما په 20 کالو کې هغه چا چې یو د شپې دوربین نه درلوده هغه ماتې ورکړله. خو ته راځه دغلته لږ ځای نو حسیب ځوانه ما تا ته بار بار نصیحت کړی دی، من حیث د ورور تشدد مې نه ده کړی، انحراف مې نه ده کړی، مستقیم برید مې در باندې نه ده کړی، کافر مې نه درته ویلي، ملحد مې نه درته، بیا هم د یو افغان په صفت درته وایم چې دغه لار سمه نه ده. ځوانې کور به لرې، راتلونکی به لرې، قوم به لرې. ما خپل د قوم دپاره د تندي داغ جوړېږه، ما د خپل ملت دپاره جوړېږه او ما د خپلو بچیو دپاره جوړېږه او ما د خپل مور او پلار دپاره په تندي داغ جوړېږه. دا کومې خبرې چې ته کوې دا د اسلام سره په ټکر کې دي. یو ورځ دې ونه ویل چې ټرمپ څوک ده، یو ورځ دې ونه ویل چې اسرائیلو صدر اعظم څوک ده، یو ورځ دې ونه ویل چې د اروپا او امریکا غرب او ناټو چې ظلمونه کوي په افغانستان کې کوي دا څوک ده. دا سوال درته پیدا نسو. نه ده 20 کاله په افغانستان کې چې هره نخره وه، تا ته سوال پیدا نسو. زمونږ په کورونو چاپې وي، تا ته سوال پیدا نسو. په مدرسو، په پوهنتونونو، په کلو، په بانډو باندې د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې یو مسلمان په امن نه و، تا ته سوال پیدا نشو. د پکتیکا نه به دا شپون صاحب دغه بعضې افغانان احوال لري. پکتیکا یو له هغو ولایتونو ده په افغانستان کې چې ډېر محرومه ده، ډېر لرې سفر ده، ډېر ستړی سفر ده او د خلکو ژوند یا هغه د 2000 صدۍ 2000 کاله مخکې ژوند ده. زه تللی یم پکتیکا کې چې کله زلزله شوې وه، هر لرګی تقریبا غیږ نه ترې تاوېده، دا په دې کوټو باندې اچول سوی. د هر کور قدامت 300-400 کالو هلته خلکو ژوند کوه. تلفات هم چې ډېر اوښتي وو، علت یې دا و چې یو دیوالونه ډېر غټ و، بل دا تیران ډېر غټ تیران و. صرف مونږ چې هغه بره باندې شپونکی صاحب چجکی چې اچوه، نري لرګي، دوی د چجکي په ځای تیران اچولی وو. تیران او دا کومې لوی خادي دا د یو انسان غیږ ته نه تاوېده او تور دي. په همغه کوټه کې چې دوی ویده کېږي، شپونکی صاحب په همغه کې پخلی کوي. لږ د باندې بس هلته بیا د څارویو ځای ده. همدغه خامې کوټې 3-4 چته دي، یعنې په خپله د مرګ دپاره یو تلک جوړ سوی. په هغه کلي کې هم امریکایانو څوک په امن نه و پرېښې وژلې. په هغه منطقو کې دوی به شپونکی صاحب 200-300 ټانګه. دوستانو د حاسب ځواک خبرې هم تاسو اورېدلې دي، مبین صاحب خبرې هم ډېرې په زړه پورې خبرې یې وکړې.
زه یوه خبره درته کوم د خالد بن ولید په هکله باندې. خالد بن ولید هغه شخصیت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته د سیف الله لقب ورکړی و. خالد بن ولید هغه شخصیت و چې د مشرکینو مشران به کله خبر سو چې نن په جګړه کې مقابل لوري کې خالد بن ولید قومنداني پر غاړه خصه ده او هغه جګړې ته نه تیارېدل. خالد بن ولید هغه شخصیت تیر سوی ده، هغه یو بهادر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری تیر سوی ده چې کله به د کم جنگ قومنده د پر غاړه واخسته په هغه جنگ کې به ضرور دی ته کامیابی ملاوېدله. په هغه جنگ کې به انتها زیات کفارو ته نقصانات رسېدل. د کفارو مشرکین چې به کله جنگ ته حاضرېدل تر دې مخکې به معلومات کوي، کله چې به خبر سو چې په دغه جګړه کې نن له موږ سره خالد بن ولید په مقابل کې جنگیږي او هغه جګړې ته بیا دی نه تللو، بیا به بانې لټولې، بیا به پر شا کېدلو. هغه شخصیت خالد بن ولید هغه شخصیت وو چې کله د په ډیرو غزاګانو کې د پر مخ باندې ولاړی، ترقی ور نصیب سوله او کفار په هر ځای کې شکست خوړی. عمر رضی الله په دې خاطر باندې دی کېنوي چې داسې نسې خلکو ټول یقین پر ده باندې راسي او له الله تعالی څخه رجوع بل طرف ته واړي چې دا خو نو یوازې دی دغه بریاوې مو ته راوړي. بیا چې کله کېنستی له هغه نه بعد چې کفارو کومه غلبه پیدا کوله، بیرته دته قومنداني په لاس ورغه، بیرته هغه مغلوب سو. خالد بن ولید هغه شخصیت تاسو د ده په هکله باندې تاریخونو کتابونه وګورئ. هغه شخصیت وو چې د 3,000 په مقابل کې به د 8,000 د 80,000 مشرکینو مقابله کوله. یعنی د 3,000 ملګري به له ده سره ولو، د هغو 3,000 ملګرو مقابله به له هغه غټ لښکر سره کوله چې د مشرکینو 10,000 80,000 80,000 و. د ده به په دغه 80,000 مقابلې سره 3,000 نفره ملګري تیار کړو، پر هغه سره بیا به هم دته الله بری ورکوي، دی به الله تعالی کامیاب کوي پر هغه باندې. نن نوي زخمونه دو پر بدن باندې خوړلي دي په دغه جګړه کې. نو څنګه دی خالد بن ولید په هکله یو داسې کس راپورته کېږي چې خالد بن ولید ته د ما پر سر باندې را اچوي. ما ته تر خالد بن ولید محترم د احمد شاه ابدالي، ما ته تر خالد بن ولید محترم د میرویس نیکه، ما ته تر صلاح الدین ایوبي. صلاح الدین ایوبي هغه شخصیت چې بیت المقدس یې فتح کړی ده. ګوري که تاریخ وګوري، احمد شاه ابدالي چې د په 1900 سنه کې تیر سوی ده او صلاح الدین ایوبي چې دغه په 1100 سنه کې تیر سوی ده. خالد بن ولید چې د عیسوي کال چې واخی، خالد بن ولید چې دا هغه په 1592 سنه کې تیر سوی ده. رسول الله ته نږدې وو، د رسول الله ملګری وو. حدیث هم دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي خیر قرونی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. ربی علیه السلام فرمایي چې خیر د زمانې چې دا خیر د زمانې چې د خلق پکې خیر وي، ښه خلک هغه د سماته نږدې وي. داغه خبره پر دې بنیاد باندې چې مسلمانان کفار نه، ځکه چې رسول الله په وخت کې خو ابو جهل و، د رسول الله په وخت کې خو کفار و، نو هغه ښه نه، هغه نه دي ښه. هغه خلک چې په اسلام باندې مشرف وي چې څومره و د نبی علیه السلام و زمانې ته نږدې و، هغه که خلک وو. تاسو خپله سوچ فکر وکړئ، تر مو مخکې خلک څنګه خلک وو؟ بزرګان وو؟ تر مو مخکې خلک څومره دیندار وو؟ ورځ په ورځ زمانه بدلیږي که نه. نو پر دغه بنیاد چې واخو داسې نسې اوس ته ګوره، احمد شاه ابدالي خو نو خراب سړی و، میرویس نیکه نو خراب سړی و، یا صلاح الدین ایوبي نو کمزوری سړی و، هغه هم تکړه و پر خپل ځای باندې. خو خالد بن ولید بیا ځان ته و. د دغو دوو مشابهت سړی له هغه چا سره نه کوي چې هغه خالد بن ولید ده. که زه درته ووایم ولاړ شئ تاریخ هم وګورئ او د اسلام په رڼا کې، د شریعت په رڼا کې که ورته وګورئ، دغه احمد شاه ابدالي زر دانې چې هم د خالد بن ولید و ځای ته نسي رسېدلی. صلاح الدین ایوبي زر دانې چې هم د خالد بن ولید و ځای ته نسي رسېدلی، ځکه چې هغه صحابي و. د صحابي درجه ډېره لوړه وي، صحابي مقام ډېر لوړ وي. کمې خبرې چې د صحابي په هکله باندې داسې کېږي دا یقیني د منلو وړ نه دي. و مسلمانانو ته پر دې خبره باید ځواک صاحب بخښنه وغواړي، معافي وغواړي. احمد شاه ابدالي موږ ته محترم ده، قدرمند ده، ښه سړی، دینداره، غیرتمند، د پښتنو لیډر تیر سوی، باچا تیر سوی، سیمه غول یې در په دره کړلو او مسلمانان یې کامیاب کړو، پښتانه افغانانو ته یې بری ور نصیب کوي، په هندوستان کې جنګېدلی. صلاح الدین ایوبي موږ ته محترم ده. صلاح الدین ایوبي غوندې ځوانان دی الله پیدا کړي، بیت المقدس یې له کفارو آزاد کړی ده. خو فاته چې د خالد بن ولید خبر، هغه تر دې دواړو بیا ډېر لوړ مقام لري، هغه تر دې دواړو بیا ډېر
لوړه رتبه او ډیره لوړه درجه لري. ما تاسو ته ویل رسول الله دې ته د سیف الله لقب ورکړی و. سیف الله توره دی الله، یعنی دی کتابونو کې راځي چې دو و تورې په جنگ کې ماتې کړلې. د دې ټوله زندگی چې وګوري په جنگونو کې تیر شوی ده. د ډیر غیرتمن کس تیر شوی ده او ډیر د رسول الله وفادار ملګری کس تیر شوی ده. نو داسې خبرې دي صحابي په شان کې کول دا یقیني دي صحابي توهین ده. لدارنګه خبرو باید سړی پرهیز وکړي، لدارنګه خبرو باید سړی ځان منع کړي، کوشش وکړي. یوه خبره زه تاسو ته کوم، کله چې یو څوک له یو ښه معاشرې سره، له یو ښه جماعت سره چې د علما ده یا د بزرګانو ده، له دې سره دښمني وکړي، دا نو زه درته وایم والله بالله که د خیر پر غونډۍ باندې هغه کس وختئ، والله بالله که هغه کس کامیاب سي. دا یو څوک چې ودارنګه غټ خاکلي ته لاس اچوي، دومره غټه ګناه کوي، داسې غټه خبر کوي چې د تر وس هم بار وي، دا په یوه ورځ باندې نه کیږي، دا په سوکه سوکه باندې کیږي. کم کسان چې له علماو سره دښمني کړی د انجام یې وګورئ، کم کسان چې د صحابه و توهین یې کړی د انجام یې وګورئ. په دې دنیا م الله ذلیله کړي دي، په هغه دنیا خو دې ذلیله. نو د دارنګه خلکو مخنیوي وکړي، باید دا خبرې ونه کړل سي چې در معلوم دي تاریخ ده، په سیاست ده غیږه، په دارنګه مسایلو کې باید داسې کسان چې هغو ته معلومات نه وي هغه باید په دارنګه مسایلو کې نه وغږیږي.